فضل هادي مسلميار د ډېرې خوشحالۍ او ویاړ احساس کوم چې زموږ د لومړنۍ شمیرو له مخې چې موږ له بېلابېلو ولایاتو ترلاسه کړي دي تر اوسه پورې د دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم په لوی اکثریت سره بریالی دی. مسلميار زیاته کړه چې په لومړي قدم کې د دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم درانه او قدرمن مشر ډاکټر محمد اشرف غني احمدزي ته او بیا د افغانستان ټولو ولسونو د دولت ساز ټیم فکري ملګرو مشرانو او هغو کارکونکو ته چې په مرکز او ولایاتو کې د کمپاین له پیل څخه د ټاکنو تر ورځې پورې په پوره اخلاص او هیوادنۍ مینه کار وکړ. د دوی د هلو ځلو کوښښونو او صادقانه کار کولو مبارکي وایم. نن د افغانستان درنو او معززو ولسونو په ټاکنو کې په پراخه کچه ګډون وکړ او نړۍ ته یې وښوده چې افغانان امن غوښتونکي دي او د جمهوریت تداوم غواړي. فضل هادي مسلميار ټاکنې په ټول هیواد کې په ډیر شفاف، بېپري او عادلانه توګه ترسره شوې. د ټولو ولایاتو والیانو، امنیه قماندانانو او ولسوالانو خپله بېطرفي په ټوله معنا حفظ کړه او داسې ډیر د ملاحظو او تخلفاتو راپورونه هم موجود نه ول. په دې برخه کې د ټاکنیزو کمیسیونونو له رهبرۍ او د ملي امنیتي ځواکونو له مشرتابه مننه چې ډیر غوره تدابیر یې نیولي وو او هیڅ چاته یې د مداخلې او سرغړونې اجازه نه ورکوله.